امام غزالی رحمه الله په آخر کې یو خبره لیکلې، هغه وایي الله تعالی د انسان کې د دنیا کې 3 قسمه حیوانان پیدا کړي دي. یو هغه حیوان دی چې الله تعالی د انسانیت د نفع لپاره پیدا کړی دی، چې دا غي ټوله ژوندۍ د انسانیت په نفع کې تیریږي. دا غي په ذریعہ باندې انسان ته تکلیف ورسول ډېر شاذ و نادر کله کله اوس. دا غي مثال غي د پسو غوندي ور کړی دی، د غوا غوندي ور کړی دی، چې هغه ټوله ژوندۍ انسانیت ته د شودو په شکل نعمت ور کوي، او چې کله د هغې شودې خلاص سولې بیا هغې د خپل بدن ریزه ریزه کوي، د انسانیت د خوراک دپاره استعمالیږي، د هغې ټوله زندګي د انسانیت په خدمت کې قربان سي. دویم قسم حیوان داسې چې هغې انسان ته صرف اور صرف تکلیف رسوي، بس ظاهرا په هغې کې څه نفع نه معلومیږي، لیکن الله تعالی به د یو حکمت په ذریعه پیدا کړي. په هغې حکمت باندې الله تعالی ډېر عالم دی، موږ سره د هغې علم ډېر کم، لکه مار دی، لکه لړم دی، او لکه نور زهریله حیوانان دي. د دې مقصود صرف انسانیت ته ظاهرا نقصان رسول. او ما درته ویل الله تعالی به خود په دې کې حکمت لري، لیکن ما او تا په هغه حکمت باندې نه پوهېږو. او دریم قسم حیوان داسې دی چې هغې نه انسانیت ته ضرر رسي، نه لکه په دې ځنګلو کې ګرځي، د ګیدړې په شکل دی، په پلانکي شکل دی، په پلانکي شکل دی، هغې چې انسان وویني د انسان اصلي رزغلي، نه انسان ته نفع رسي نه انسان ته نقصان رسي. امام غزالی رحمه الله د دې څه وروسته لیکلي دي، وایي انسانه د خدای په خاطر الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې اشرف جوړ کړی، او انسانه د اشرفیت علامه دې دا ده چې د ځانه انسان جوړ کا او زندگی د انسان تیر کا. او انسان معنا د انس معنا په عربي کې محبت، همدردی، غمخواری. خپل زندگی د انسانیت سره په محبت کې، په همدردی کې، د انسانیت په غمخواری کې خرڅ کا، نو ته انسان ته اشرف المخلوقات. ستا غوندې مخلوق الله تعالی په دې ځمکه کې بیا څوک نه دی پیدا کړی. لیکن که د انسانیت درجه په ځان کې نسې پیدا کولی، ځان حیوانیت ته راشه وکړې، نو بیا خو د خدای په خاطر هغه حیوان د ځانه جوړ کا چې د هغې زندگی د انسانانو په نفع کې تیریږي، د انسانانو په نقصان کې نه تیریږي، د هغې زندگی د انسانانو همدردي و غمخواري. لیکن که ستا طبیعت کې خصاصت دی، د هغې څومره کښته کېږي، نو بیا خو هغه حیوان د ځانه مه جوړوه چې هغې زهریله حیوان دی چې څوک ویني بس دی په نیش وي، چې د خولې صدیم نیش جوړ کړی دی، د ژبې صدیم نیش جوړ کړی دی، د لاس صدیم نیش جوړ کړی دی، د سترګې صدیم نیش جوړ کړی دی، چې هر عمل هر وینا د انسانانو ته تکلیف دی. دا شی د ځانه مه جوړوه. بیا خو کم سے کم هغه حیوان د ځانه جوړه کړه چې نه دي نفع چاته رسیږي نه دي نقصان چاته رسیږي. او که تی چیرې د ځانه د لړم جوړ کړی دی، نیشدار حیوان چې څوک ویني د هغې تکلیف، هغې ته اذی رسول، هغې ته پریشانی رسول ستا په دماغ کې دی، بیا خو د رنګ د انسان دی، لیکن قیامت کې ته د هغه بدترینو حیوانانو څخه بدتر یې، ځکه د هغې سره الله تعالی حساب نه کوي، ستا د هر عمل سره الله تعالی ستا سره حساب کوي. نو بیا لیکلي دي چې اول خو انسان د ځانه جوړه که انسان نسې جوړولی، بیا حیوان د ځانه جوړی، بیا هغه حیوان جوړ کړي چې د انسانیت په نفع کې استعمال سي، او هغه حیوان د ځانه مه جوړوه چې زهریله حیوان دی. که هغه هم د ځانه نه جوړی، هغه حیوان خو کم سے کم د ځانه جوړ کړه چې نه دي چاته نفع رسېږي نه دي چاته نقصان.